ډک د مینې سحر د ښکلاو منظر، ډک د مینې سحر د ښکلاو منظر، خپه زړونه خوشحال. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چا چې دوې شپې صحیح تېرې کړلې، چا چې دوې شپې صحیح تېرې کړلې، سمې تېرې کړلې، په هغه ورځ چې د قیامت ورځ ده زړونه مړه وي، الله به د دغه انسان په زړه کې نور راچوي، ژوندی نور به، ژوندی زړه به الله رب العزت د قیامت په ورځ ورکړي. یوه د کوچني اختر شپه، یوه د لوی اختر شپه. په بیکاره کارو کې تېر نه سي. همدغسې عبادت وسي لکه څنګه چې د روژې په نورو شپو کې کېږي. د اختر شپه بیکار راڅخه تېره نه سي. عبادت پکښې وکړو، اذکار پکښې وکړو، عادت خو مو 29 ورځې او دېرش ورځې دغسې را روان و، هغسې تهجد ته راپورته سو، هغسې عبادت وکړو، هغسې دعا یې وکړو، دا شپه د لاسه ورنکړو. الله دې توفیق راکړي. د اختر په ورځ باندې زما ورونو چې د الله له طرفه څخه مېماني وي، دا کار وکړو، ښه لباس چې څومره مو په وس کې وي هغسې سنګین، هغسې دروند، هغسې ښکلی لباس واغوندو پر هغه طریقه کومه طریقه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وه. دا د رب یو رحمت، غیر د مینې محبت، معطره فضا وي چاپېره زینت.